درې مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر، د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزی په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې کرزی یو ځل بیا د جګړې پر ښکیلو غاړو غږ کوي چې د پردیو په ګټه د روانې جګړې پای ته رسولو په موخه پر یو ټغر سره راټول او د زندانانو د خلاصون بهیر چټک کړي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیلولو سره د په هیواد کې تلپاتې سوله یقیني کړي. دوهم خبر، د کابل ولایت په د سبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکي پر موټر برید شوی ده. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په دې برید کې د یادې ادارې 15 تنه کارکوونکي وژل شوي دي. لویه څارنوالۍ وایي دا پیښه نن سهار په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې کارکوونکي خپلو دندو ته د ستنېدو په حال کې وو. د پیښې پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دریم خبر، ایرانی رسنیو د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي له خولې راپور ورکړی ده چې افغانستان او ایران د هر اړخیزې همکاریو پیاوړتیا لپاره یو سند باندې کار کوي. رحماني زیاته کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر وروستیو ستونزو خبرې کړې دي او دوی وړاندیز کړی ده چې دواړه هیوادونه باید د هر اړخیزه اړیکو د ټینګښت په موخه یو سند چمتو کړي. نوموړي زیاته کړې ده او اتمر ډاډ ورکړی ده چې په راتلونکي 3 میاشتې کې به یاد سند چمتو او د دواړو هیوادونو لخوا تر تصویب وروسته پلی شي. رحماني دغه راز د افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پولساتو ځواکونو له وروستیو تاوتریخوالو کړنو ته په اشارې ویلي چې له افغانستان څخه د وراوښتونکو غیر قانوني کډوالو برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونو د امنیتي تړون شته دی چې له دې وروسته به په منظم ډول د پولو د ګډو کمیسیونونو له لورې پلي او تعقیب شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.